اوس به واورو د پولي پوري ډراما. د پولي پوري ډرامې په تیره برخه کې تاسو واورېدل چې سکندر حیران و چې عبدالرحیم کومه خوا تللی، خو جابر خان ورته وویل چې هغه یې د ملک غني په بدل کې خوشي کړ. اوس به دا واورو چې عجب ګل د تازه ګل خوا ته څنګه ورخطا راځي. تازه ګل وراره، تازه ګل وراره، تاته به تازه ګل وراره. څه چل دی او عجب ګل کاکا، څنګه داسې ورخطا راغلی؟ خیرت خو دی؟ خبرې که نه زړور خان کلي ته راغلی. زړور خان و د هغه نه خبر یو، خو ته لږ ځان غلی ونیسه. نو څنګه ځان غلی ونیسم؟ تاسو ویلی نه و چې هغه به نیسو، او د همدې دپاره خو زه ولایت ته لاړم. د زړور خان مې درک ولګو، اوس چې د مرغۍ په شان د دا خولې ته راغلی دی نو زړه م دی چې بیا یې پرېږدئ. نه نه هغه پرېږدو نه، نیسو به یې، خو په اعتبار کې که داسې ورته هر څوک په هر ځای کې برک شي او یا موږ د هغه په لیدو ورخطا شو نو هغه به پوه شي او کیدای شي بیرته بیا وتښتي. ته پوهیږې چې هغه حسن خان په کومه بهانه کلي ته راوستی؟ نه زه نه پوهېږم په کومه بهانه باندې. د هغه خو مقصد یوازې د پرخې واده کول دي. بس همدا شان یو لالچ یې ورکړی دی، ورته یې ویلي دي چې جرګه ستا او د پرخې د کورنۍ ترمنځ فیصله کوي او شورا به تا سره هیڅ کار نه لري. بس سمه ده نو، خو ګورې چې خبره درنه خرابه نه شي، او که خبره خرابه شوه ګوره بیا زما نه دا تمه ونه کوي چې زه به بیا زړه ورپسې ګرځم او پیدا کوم به، او یا دې عابد ته پرخه وکړم. بې غمه اوسه، د ازل که الله ته منظوره وه نو زړور خان به بچ کېږي نه. معلوم شي نو وبه م ګورم چې څه کوئ. و خدایه ما مړه کې چې زما د زوی تر اوسه پورې معلومات ونه شو. د عبدالرحیم پلاره کومه دی؟ تاسو خو ویل چې هغه راځي راځي راځي، کومه دی؟ یا د الله تعالی نیکبختي، صبر کوه، هر کار په صبر باندې کیږي. الله تعالی مهربانه دی، زمونږ هلې ځلې به ځای ونیسي له خیره سره. وعده شوې ده چې عبدالرحیم به راپرېږدي. ترورې کاکا رښتیا وایي، که ته په ځان باندې بد حال راوړې نو کومه ګټه لري؟ هی تاسو خو همیش دا خبرې کوئ. ما نه زما د زړه ټوټه جدا ده او بیا د وسلوالو سره بندي دی. خدای خبر شه چې هغوی به ورباندې سال تیر کړی. د عبدالرحیم مورې هغه دی، عبدالرحیم راغی له خیره سره. و شکر خدای شکر خدای چې زوی مې په خیر کور ته راغی. مورې زما پر راتګ سره خو ژاړه مه که نه. وزویه جاړم به څنګه نه، ستړی مه شي قربان دې شمه. عبدالرحیم زویه په خیر راغلی، په خیر راغلی. ژوندی اوسې پلاره، ژوندی اوسې، زه تاسو ټولو پسې خفه شوی وم. ترورې موږ درته نه ویلې چې صبر کوه، دغه دی په خیر سره کور ته راغی. زویه شپې ورځې در باندې ډېرې سختې تېرې شوې که نه؟ بس مورې تېرې شوې، بندي ومنو. هغوی خو خپله وسه وکړه چې څومره یې زه په عذاب کړم او څومره یې وځورولم، خو د دې ټولو حساب به ورسره کوم. زویه ته اوس دا خبرې پرېږده، تا باندې سخته تېره شوې، تکلیف در باندې تېر شوی، ته باید اوس آرام وکې. پلاره تکلیفونه خو را باندې تېر شوي دي او ستړی م ډېر یم، خو زه به په هیڅ حال کې وسلوال له یاده ونه باسم. اوس ورسره زما دښمني یو په دوه شوه. زویه په تندر یې ووله، پرېږدی راځه چې زه تا ته چای او ډوډۍ تیار کړم. نه مورې اوس چای او ډوډۍ نه خورم، یو شیبه سر ږدم. زویه زما به زړه ښه شي، په تا به ولږې تندې تېرې شوي. خیر دی یو پیاله چای وڅښه، یو کپ ډوډۍ وخوره. مور دې درته ښه وایي، زړه به یې ښه شي. نادیه لورې هله عبدالرحیم ته د چایو بندوبست وکړه او د عبدالرحیم مورې تم نورې دا اوښکې پاکې کا.
اوس خو دې شکر دی زوی کور ته راغې. د عبدالرحیم پلاره دا اوس د خوشحالۍ اوښکې دي. زم پوهېږم یا د الله تعالی نیکبختې، اوس دا اوښکې پاکې کا او خپل زوی ته دې پام وکا چې خواړه وخوري، اوبه وڅکي او سا صورت یې په ځای شي. ملک صاحب هغه سترګې مې روښانه خدای چې ژوندی مې ولیدې. هی هی ملک صاحب زه خو تا پسې ډېر خفه وم، هره شپه به مې په خوبونو کې لیدلې. لرې شه مطلب شه لرې شه، ستا هم ډېرې زده دي. زه ستا په دې خبرو باندې باور نشم کولی. تا ته چې ما وویل چې د لښکر خلکو سره لاړ شه، خبره ورسره وکړه، نو ځان دې وروسته کوو. آخر دا چې زه یې درنه بوتلم، تا هغه وخت کې هېڅ هم نشو کولی. اوس راته د مکر اوښکې تویی. ملک صاحب ما خو ډېرې چغې وکړې، خو چا مې غږ نه اورېده. هغه ظالمانو زه چېرته پرېښودم چې زه تا سره یو ځای تللی وم. ملک صاحب په تا به ډېرې سختې تېرې شوې، لږ را دې خوا شه چې دا پښې دې چاپې کړه. بس پرېږدی، د خپو چاپې کول زما نه دي په کار. راته پېښ هم دا ستا د لاسه وشوه، د دروازې د څنګ نه لرې کېدی. ملک صاحب راوځه او راوځه. ملک صاحب زه څه خبر وم چې دا خلک به تا وړي، ما به بیخي تا ته غږ نه وی کړی، زه به اوس په خپله تللی وی. خیر دی که ستا په سر کې زه مړ شوی یم. ښه اوس دا خبرې پرېږده، دا راته ووایه چې څه کیسې دي. ملک صاحب خبر نه یې که نه، ته چې نه وې ما داسې تاریخي کار کړی که خبر شي غاټ انعام به راکړي. انعام مطلب شه څه دي کړي چې انعام رانه غواړې؟ هغه د سربند کار نه و چې شورا و انجینر فرید پکې سستي کوله، زړه یې نه و چې شروع یې کړي، ما پې په زوره شروع کړ. څه د سربند کار د څه دپاره؟ ملک صاحب چې دا سربند جوړ شي نو د اشاړې ځمکې به ټولې آبادې شي، او چې ځمکې آبادې شي نو ستا به هم نوم وشي او زما هم، ټول خلک به زما او ستا نومونه یادوي. شیطانه مخ دې ورک شه، وایي شاړې ځمکې به آبادې شي. مطلب شه تا زما په ګټه نه په زیان دې کار کړی، په زیان. ملک صاحب الله دې نه کړي، ولې به مې ستا په زیان کار کړی؟ و مطلب شه هغه ځمکې ته خو ما سترګې پټې کړې وې چې زه به پې قبضه وکړم، او دا چې شاړه ځمکه آباده شوه بیا یې موږ ته څوک پرېږدي؟ د شورا به شي، د شورا، او شورا خو همدا غواړي. نن سبا هم دا یو غږ دی چې شورا باید په خپلو خپو ودرېږي. کېدای شي همدا به مقصد وي، نو د دې دپاره سربند هم جوړوي او شاړې ځمکې هم آبادوي. ته خو ځان ته ډېر هوښیار سړی وای، خو په ګټه او تاوان باندې پوه نه یي. ها ملک صاحب زه څه خبر وم، ما ویل چې ستا په نشتون کې زه دا کار وکړم نو ته به پرې ډېر خوشحاله شي. دا خو په رښتیا هم چې ما ډېر غلط کار کړی. مطلب شه اوس چې دې څه کړي په خپله یې مخه هم ونیسه چې هر څنګه کېږي د سربند کار باید د خنډ سره مخ شي او ترسره نه شي. هر څه زغملی شم خو خپل تاوان نشم زغملی. د سلګۍ پلاره ته څنګه داسې کراره په کور کې ناست یې؟ هلک دې را باندې راوغوښتو، هغه راغی، اوس ورته دا خبره خلاصه که که نه؟ سنګینې ته ولې ورخطا یې؟ ما خو خبره شاته نه ده غورځولې، دا نن هم مشرانو ته ناست ومه، ورته مې وویل چې زما د زوی خبره خلاصه کوي. ښه نو هغوی څه وویلې؟ بس ویل چې نن به له خیره خبره خلاصیږي، ته بېغمه اوسه، بیا به تا ته موږ سوال جواب وکړو. بس نو ما او زړور خان به وغواړي، دواړه به ورشو. ښه ده، خدای دې وکړي چې په خیر خلاصه شي، چې څومره پې تادي وشي هماغومره به ښه یي. تادي ورباندې کوو، خو ته یو کار وکړه، زړور ته ووایه چې چېرته کور نه لرې لاړ نه شي او ځان سره دې وسله هم نه ګرځئ. که د شورا غړي او مشران راته خبر وکړي چې بیا له خیره په وخت ورشو. او دا د وسلې خبره مې ځکه وکړه سنګینې چې په کلي کې وسله په چا ښه نه لګېږي، ویم هسې نه چې روغه خبره خرابه شي. ته بېغمه اوسه، نه به وسله ګرځئ او نه به چېرته ځي،
خو د سلګۍ پلاره شورا به تاسو چیرته غواړي؟ د پرخې کور ته یا بل ځای ته؟ نه که د پرخې کور ته موږ وغواړي موږ نه ورځو، بل چا هر ځای وټاکي بس سمه ده. ښه سنګینې زه به ورشمه چې ځان په الاوال باندې پوه کم شورا څه وکړه او موږ چیرته غواړي. زه کیدای شي بیا زړور خان پسې الاوال راولېږم، نو هغه ځای ته به راشي چې چېرته زه یمه. سمه ده، په خیر لاړ شي. ملک ماما شکر دی چې بیرته په خیر کور ته راغلی. مه کوئ داسې خبرې، تاسو زما په راتلو کله خوشحالیږئ. د یاسر پلاره ولې نه خوشحالیږو؟ زموږ درته څومره اندېښنه وه. اندېښنه مو وه، ځکه خو مو لښکر ته په لاس ورکړم، انګور راته یو غږ کوو او خواښې راته بل، چې اله ور ووځه خبره خلاصه که، دا وکه هغه وکه. که ستاسو خبرې نه وای دې لښکر زه نه شم نیوی، خو تاسو په زوره په لاس ورکړم. د یاسر پلاره موږ په زوره په لاس کې نه یې ورکړی، او بیا ته خو ملک یې، ته ولې داسې کارونه کې چې د کلي مخ درته راوړي؟ ترور مې رښتیا وایي، تا به کلیوال نه مجبوره کول که نه چې تا پسې لښکر وکړي. غلی شه، ما کوم داسې غلط کار کړی دی؟ په اصل کې دې کلیوالو ته زما ملکي خوند نه ورکوي، په زړه یې نه ځایږي، کله راته یو بانه ګوري کله بله، او تاسو هم د کلیوالو خبرو ته سم وایئ. ای هی څه وکم چې نن سبا زه بې کسه یم. یاسر و هغه هم رانه خارج ته لاړو او دلته وسلوال هم راسره نشته، که نه نو ما به د دې کلیوالو د خولې خوندونه جوړ کړي وو. د یاسر پلاره ته اوس هم داسې خبرې کې او بیا وایه چې خلک راته بانې ګوري، او بیا شکر وباسه چې په لښکر کې فرید او سرداره کوو، او میوه ګل در سره د بن ځای ته تللی وو. که دوی درته بانې کتلی نو دوی نه راتله، خو په تا خفه کېدل ځکه ته د کلي ملک یې، تر څو تا ته څوک زیان ونه رسوي، او دا چې لښکر یې درپسې کړی نو مجبوره وو. ځکه صفتونه یې راته مه کوه، ما ته زیان رسېدلی دی، د ځمکې تل زیر زمینۍ کې اچولی ومه، خو زه د دې ټولو خبرو به ورسره حساب کتاب کومه. زما نوم هم ملک غني دی، ملک غني، او د ملک غني خبره د کاڼي کرخه ده کرخه. خو تاسو دواړو نه هم دا پوښتنه کوم چې تاسو د کلا وړه دروازه څنګه بنده کړې وه؟ د دې لپاره چې ته لښکر ته ور ووځې او کور هم د سیزلو نه بچ شي. ښه، دا زما د کور سیزل به دومره اسانه وي؟ ملک ماما خو چې خبره په خیر خلاصه شوه، که نه نو دا کار هم کیدی شو چې خدای مکه کور راته وسیزي. غلی شه، نن سبا دې په خوله کې د خیر خبره نشته دی، کور راته وسیزي. دا وه د پولې پورې ډرامه چې تاسې واورېده، په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي. په ډرامه کې مو واورېدل چې د زړور خان کلي ته راتګ باندې ټول خلک حیران دي، خو دا راز له شورا سره دی چې زړور خان یې د څه لپاره راغوښتی. نو د راز خوندي ساتلو لپاره باید کومو خبرو ته پام وشي. په دې هکله به تفصیلي راپور د پولې پورې په پروګرام کې واورئ. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ، په دې شمېرو را سره اړیکې ونیسئ: 0283 33 10 55 0286 33 10 55.